وزیر څوک دی؟ وزیر هغه نامتو ټبر دی چې د روایاتو له مخې کرلاني ګڼل شوي دي او د سلیمان زوزات یې بولي. سلیمان د ککي زوی او د کرلاني لمسی دی چې د وزیر پلار بلل کیږي. په دودیزه توګه پښتانه د 3 پلرونو او یا 5 پلرونو اولاده ګڼل شوې ده او دا انګېرنه هم شته چې ګنې کرلاني د سربڼو یوه څانګه ده، خو د الفسټن لخوا کرلاني د سربڼ، غورغوشت او د بیټن ورور ګڼل شوی دی. ولې سر اولفکیرو د پټان نومي کتاب په 33 مخ کې په ډاګه کړې ده چې کرلاني غورغوشت څلرم زوی دی. خټک چې د وزیرو تربوران دي داسې انګیري چې د دوی ستر نیکه کرلاني ده، د هوني زوی دی. که چیرې دا روایت سم وي نو ښایي چې هوني به د اسلام د سپېڅلي دین له خپرېدو نه ډېر پخوا تېر شوي وي. یو شمېر څېړونکي کرلاني ته د یوه شهزاده نوم ورکړی دی او ورسره جوخت دا هم ویل کیږي چې کرلان د کفکاس شهزاده و چې له هغه ځایه افغانستان ته راغلی و. نو په دې بنسټ د کرلان اولاده اوس د لوی افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لږ او ډېر اوسیږي. ولې په لومړي سر کې د کرلان د زوزات له ډلې څخه وزیر د خوست د شوال د غره په لمنو کې ودانو چې بیا وروسته له خپلو تربورانو سره یوځای د خپل اصلي میشځای نه لویدیځ پلو ته وکوچېدل چې په پای کې د توچي په قطب د بنو او کوهاټ په سرحدي غرونو کې استوګن شول. اوس چې په کومه سیمه کې د وزیر توکم استوګن دی هغه ټوله سیمه د وزیرستان په نوم یادیږي چې د دغې سیمې پراخوالی 7000 میله مربع اټکل شوی دی. خو وزیر اوس له افغانستان او پښتونخوا نه پرته د هندوستان په ځینو سیمو د پاکستان په کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او یو شمېر نورو لویو او وړو ښارونو کې میشت او ودان دي. د دوی د ستر نیکه کرلاني اصلي استوګنځای د افغانستان شمالي سیمې په ګوته شوي دي. کورني او بهرني څېړونکي دا انګیري چې کرلان لومړی د هېواد په میمنه کې اوسېده چې د دغو څېړونکو په لړ کې یو هم سر اولفکیرو دی چې د پټان نومي کتاب په 1588 مخکې کښلي دي چې کرلاني د ترکستان له میمنې څخه راغلی دی. تر ټولو لرغوني پښتانه هم د دوی دي چې اوس په غرنیو سیمو کې اوسیږي. له دې څرګندونو نه ښکاري چې لومړی وزیر هم ښایي لکه د یو شمېر نورو پښتنو په څېر غورستان، مروه، بلخ، میمنه، سیستان او نورو سیمو کې استوګن و. د روایتونو له مخې کرلان 2 زامن لرل چې د یوه نوم یې کودی او د بل نوم یې کاکی و. کاکی 6 زامن لرل چې نومونه یې دا دي: برهان، زدران، عثمان، خوږیاڼی، سلیمان او شیتک. سلیمان 2 زامن لرل چې د یوه نوم یې وزیر او د بل نوم یې ملک میر و. له وزیر نه یې 2 زامن پاتې دي چې د یوه نوم یې خدری او د بل نوم یې لالی دی. خو اوس د وزیرستان په سیمه کې 2 ستر خیلونه چې احمدزي وزیر او اتمنزی وزیر نومیږي مشهور دي. ټول وزیر په تیره اتمنزی او احمدزی وزیر د خپل نیکه درویش بابا زیارت ته چې په بیرمل کې دی درناوی لري. د افغانستان قومونه نومي تاریخ کې سنګروال د سر اولفکیرو له قوله د خپل کتاب په 265 مخکې کښلي دي چې د وزیرو پښتنو تر ټولو لوی درویشخیلو وزیرو او مسیدو د وزیرستان ډېره ځمکه اشغال کړې ده. بابر هم د وزیرو پښتنو له سرونو نه سلې او مینارونه جوړ کړي وو. په خپله د بابري نظام په 133 مخکې لیکلي دي: وزیرو پښتنو هم د خراج په ورکولو کې شرافت څخه کار نه اخیست. د پریدو په خلاف عملیاتو د وزیرو عقل سر ته راوست. غوږونه مو ورتاو کړل. 300 پسونه یې دستي نذرانه کړل. په خطرخیلو مو یرغل وکړ. د هغوی مال او حال مې چور کړ.
د هغوی ښځې او ماشومان مې ونیول. د خدري وزیر دویم زوی محمود و چې زوزات یې د مسعودو په نوم یادیږي. مبارک نیکه ته هم په درنه سترګه ګوري. اولاده یې د ګربزو په نوم یادیږي. اتمنځي وزیر په 3 لویو څانګو ویشل کیږي چې محمود خیل، ابراهیم خیل او ولی خیل دي. خو احمدزي وزیر بیا په 2 څانګو ویشو چې د یو نوم یې سین خیل او د بل نوم یې کالو خیل دی. د جنوبي وزیرستان په پلازمینه واڼه کې یو څه دوتانې اوسېږي چې د لودیانو یوه څانګه ده. ولې نوره سیمه د احمدزیو وزیرو په واک کې ده. د پښتنو دغه 2 څانګې لکه د 2 وروڼو په څېر په ګډه ګزاره کوي. د بدر سیمه د وزیرو پښتنو هغه سیمه ده چې اوږدوالی تر کاڼي ګورم پورې ایله 100 میله وي، خو پلنوالی د 1 میل په شاوخوا کې اټکلېدلی شي. ولې په دغه کس کې سپیرکي او شینکي استوګن دي. د څېړنیزو روایاتو له مخې ډاګیزه شوې ده چې د کرلاني پښتنو یوه بله پشه چې د وزیرو کړوسي ګڼل شوي دي مسید دي. دوی د وزیرستان د غرونو په مرکزي برخه کې ژوند کوي. شمال لویدیځ او سویل خواته یې درویش خیل وزیر پراته دي. د وزیر کړوسي مسید یعنی چې اوس مسعود بلل کیږي چې اوس له خپل زوزات سره خوا په خوا اوسېږي. ولې لرغوني ټاټوبی سلیمان غر ګڼل شوی دی چې د شمېر د زیاتوالي له بابته د سلیمان له غرنیو سیمو نه شوال او د هغه شاوخوا سیمو ته کډه شول. بېلابېلو څېړونکو او شجره پېژندونکو د مسیدو د زامنو شمېر 2 تنه په ګوته کړي دي چې یو یې علي او بل یې بالول و. اوس علیزي په 2 او بالولزي په 4 څانګو ویشل کیږي.